د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وای اوس وار زموږ د هر څوک د په خپل حد کې پاتې شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو سبسکرایب کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې پاکستان ته سخت خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د وروستیو بریدونو وروسته نور چوپ پاتې کېدل ناممکن دي. نوموړي دا خبر وروسته له هغه وکړي چې د راپورونو له مخې د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې هوایي بریدونه ترسره شوي دي. ویل کېږي چې دغه بمباري د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوی او پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. مولا یعقوب ویلي موږ تر ډېر حده صبر وکړ، خو که دا ډول بریدونه دوام وکړي نو مجبور یو چې خپل مشروع دفاعي حق وکاروو. اوس وار زموږ دی، باید هر څوک په خپل حد کې پاتې شي. د دفاع وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو په عین وخت کې به هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان پر حاکمیت تیری وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي او هر ډول احتمالي ګواښ ته په مناسب ځواب ورکړي. بل لور ته د دغو بریدونو له امله د عامو خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي، په ځانګړي ډول په سرحدي سیمو کې چې خلک له سختو حالاتو سره مخ دي. د ځایي سرچینو په وینا په ځینو سیمو کې کورونه ویجاړ شوي او خلک بې ځایه شوي دي. سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تل له کړکېچونو ډکې وي، خو د وروستیو پیښو وروسته دا کړکېچ یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. هغو خبرداری ورکوي چې که دواړه لوري له زغم کار وانخلي ښایي وضعیت لا پسې خراب شي. په ورته وخت کې ځینې نړیوال بنسټونه هم د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دواړه هیوادونه څخه یې غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر چارې.